چې په دې دوه شیانو به موږ خپل ځانونه شهیدان کوو، یو د قوم د خاورې په امن باندې، یو د قوم په خاورې په دې مځکې آبادي باندې به موږ خپل ځانونه شهیدان کوو، یا به انشاءالله امن راځي او یا به خړې اوبه راځي او یا به موږ وینه په تویو، ځانونه به په شهیدان کوو. الله الرحمن الرحیم. ټولو پښتنو ته لکه مروت ته السلام علیکم ورحمت الله. زه نن تاسو سره د خړو اوبو مروت کینال برانډیم حوالې سره مخاطب یم چې 5 کالو راسې موږ دا مطالبه ده چې دا موږ وزیر کوم، د بنوسي کوم، ویسا ټول بیټنای کوم او ټول مروت کوم 100 لکو کرنالوم نه ډېر مځکه ده چې کوم د کروندې مځکه ده، کروندې نه بغیر نوره 2-3 لکه کرنال مځکه ده. نو د دغه آبادولو لپاره موږ خړې اوبه غواړو او خړو اوبو لپاره موږ ته صدر ایوب خان په دور چې بارانډیم جوړ سلی ده په بنو چې او بارانډیم چې جوړاو نو یوګه لپاره اوبو ضرورت و، نو باران اوبو لپاره یې کرم او توایی دریای کرم لېږه نه یو نیر تیر کړی و بارانډیم ته چې باران به کېږي، بیا به باران اوبو سیلاب په شکل چې په دریای کرم چې راځي، بیا به هغه سیلاب اوبو فلډ واټر چې هغه خړې دا خړې اوبه به بیا بارانډیم ته راځي، بارانډیم به ډکېږي، بیا به مخ ته مروت کانال ځنډې بیا ځي. اول وزیر مځکه ده، بیا بنوچي مځکه ده، بیا بیټني مځکه ده، بیا مروت مځکه ده. اخیر چې نو 40 کاله دا اوبه یې موږ پلارو نیکو لګولې دي، دا وطن آباد و، خلق خوشحال و، کاروبار و، روزګار و. څوک په فوج، رینجرز، FC، بارډر، پولیس نوکري ته نه تلل، پیټۍ نوکري ته به نه تلل. پیټۍ نوکري موږ خلکو لپاره عیب و او خلق ښه برابر و، د پیټۍ نوکري ضرورت نه ورته. نو 28 سال دا نیر دې من چې بند سو، چا بند کو؟ د موږ مروت قوم غداران دي، خانان دي، سیف الله برادران ورته وایي. ایګه بند کو، ایګه د انګریز پالیسی ده چې دا وطن آبادي، دا مځکې آبادي، بیا به دا د لکي مروت عوام دا به بیا ما ته کلاسور نوکري ته، پریشر پمپ ته، بیټرۍ ته، شمسۍ ته، ګلۍ ته، تالابو ته نه راځي، دا به خودداري، دا به خودکفیلي. بیا موږ سیاست نه چلیږي، په پولاو، په زردې، په حلوې به ووټ نه راکوي، په پیسو به ووټ نه راکوي، زنده باد مرداباد نارې به نر ته لګوي، سپلی به نر ته پالشتوي. نو دغه پاره دو دا نیر بند کا 28 سال و دو پروگرام داو، سازش پلان داو چې دا به همیشه د پاره باندې. دې دوران چې حکومت 7 ارب روپے برانډیم پر منظور کړی چې په برانډیم د کار وسی، برانډیم ریزینګ پروجیکټ نام ورکو. ایګه چې د سیف الله برادران په سازش او په منصوبې باندې غداری وسله برانډیم دیوارونه چیکړل، خټه په پریشلا او یو هډ ګمبلې ته جوړ کړ چې دریای ټوچ ورته وای. ایګه نه یو نیر برانډیم تر تیر ک 1000 کیوسیک 1000 کیوسیک چې دا په کاغذو چې په دې پروجیکټ چې نو دا دوه غټه غداری سوي دا پیګه باندې 2-3 ارب روپے خورلې دي. نو برانډې مې په ناکام کو 3 ارب روپے خورلې دریای ټوچ په هډ او په هغه نیر باندې. او چې کوم هغه برانډیم کوم وبو پر جوړ سلایو په سن 62 چې صدر ایوب خان په دور چې هغه برانډیم ته چې دریای کورم نه خړو وبو کوم نیر راغلاو، ایګه چې ډانګه والا هغه نیر بند کو. ولې بند کو؟ چې برانډیم چې خټه جمع سلی ده نو برانډیم په ورچیک ده او نیر ټیټ ده. خدای دې تباہ برباد کا، خدای دې بچی اولادونه نسلونه نیستو نابود کا. بیا دیوارونه دې چشته چې ګول خو به دې خټر کښله، بیا دې چې خټه نر کښله دا غداری خو دې وکړه
دغه څلورو قومو سره دغه پښتون سره خو بیا به د بل نیر خو به د ورته تېراو که نه برانډیم ته لږ ورمنه ځکه چې بیا ډیم یو تالاب پاته سه تالاب ته چې اوبه نه راځي به تالاب ته اوبه له کومه راځي نو دومره غټه غداري موږ سره سړې ده اوس دا غداران سیف الله برادران دا سازشه کوشش ته چې 28 سال خو مروت کنال باندو اوس مروت بیټري قومي تحریک خلاص کو اوس بیا غداري کوي سازشونه منصوبې جوړوي چې دا دو کومه مطالبه ده چې بله لار دې جوړه شي دریای کرم نه براندیم ته چې همیشه دپاره مروت کنال بیا جاري سي نو ایږه چې دو رکاوټونه پیدا کوي او د دو چې کوم ایجنټانه دلالان دي په خپل بال بچې په خپل روزي په خپل رزق باندې نه دي ګوډېږم ځکه له نورو خلکو ډېرې دي خو صرف دا سیف الله برادران خوشحالوي وایي چې دا نیر دې ورک سي د براندیم دې ورک سي د 10 لکه کرنال هم ځکه د غیر آبادۍ خو چې سیف الله برادران خوشحاله دا داسې ایجنټان دلالان دي دومره بېایمانه بېغیرته ایجنټان دي خو موږ د الله سره وعده کړې ده قوم سره مو وعده کړې ده چې 15 مشران خو مو په شهیدان سره چې 1500 په شهیدان سو دا کورمې اوبو ته بلار جوړو براندیم ته د مروت کنال برې ګلور جاری کوو د ټول وطن به ګړوبای اوس وطن ګړوبای اوس ته بالکل به غنمو لاو دا غنمو تریشر دي خربوزې دي دا ټول ګړوبای دا و ان شاء الله مخه کال ته به ټول وطن سره ګړوبای موږ داسې په خیر اراده قوم سره وعده الله سره وعده کړې ده چې په دې دوه شیانو به موږ خپل ځانونه شهیدان کوو یو د قوم د خاورې په امن باندې ایو د قوم په خاورې په دې مځکې آبادي باندې به موږ خپل ځانونه شهیدان کوو یا به ان شاء الله امن راځي او یا به خړې اوبه راځي او یا به موږ وینا پتوي ځانونه به په شهیدان کوو خو دا قوم ته دا وایم دا ټول خبره مقصد مې دا ده چې په دغه بې غیرتوب وخت نه تېرېږي دا سیاست دا پارټۍ دا خان ملک ملا خدای ته وګوره پرېږده سیاست ورسره کوه ووټ ورکوه جنډې ښوروه زنده‌باد مرده‌باد نارې ورته کوه خو بې غیرته پښتونه د خپلې بال بچې باندې رحم وکړه چې د وطن خو ورته آباد سي مرغان به دوا ترته کوي دریابو چې به کبان دوا ترته کوي بوټي به دوا ترته کوي ځناور به دوا ترته کوي ماشومان نوجوانان سپین ږیري تور سری به په کورو چې دعاګانې درته کوي چې وطن آباد یا ګلې ګلزاري نو زه دغه بې غیرته پښتون ته وایم د ایجنټانو او دلالانو پالستیانو مالستیانو ته چې لږکې غیرت وکړه لږکې حیا وکړه دغه خبرې پاره د امن پاره خړو اوبو پاره میدان ته روزه ودرېږه نر په نره ته که مړېږې ته دغسې انسان یې څرنګې موږ انسانان چې د څرنګې موږ شهادتونه ورکړه دغسې ته شهادت ورکړه مرګ خپل ټیم د چا نه وي پوره سلی دوره د څوک مړوای نه سي ما له سیف الله برادران ډارېږه ما له مرګ نه ډارېږه ایمان جذبه په ځان چې پیدا کا غیرت جذبه په ځان چې پیدا کا میدان ته روزه سازشونه منصوبې مک جوړوه رکاوټ مرته جوړېږه کنی د تا کپړی به ماته کوم له دوره مجبور یو تا کپړی به بیا ماته و اخر ته ډېره